الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نن درس زموږ ستاسو دې باره کې به وي چې انسان څنګه الله عز وجل وپېژني او څنګه دغه د صفات مخې له ودرې حاضرېږي تر څو پورې دا د رب العالمین د بندګۍ نه خوند والي او د زړه کیفیت برابر شي او د زړه پر رب العالمین باندې راټول شي. دا درس په داسې طریقه باندې بنا دی چې انسان بالکل د زړه د لوح تخته باندې ولیکي او په سرو زرو لیکل ضروري دي. دی وجه نه وصل کې راځي چې من عرف نفسه، چا چې خپل ځان وپېژندو فقد عرف ربه، د خپل رب هم وپېژندلو. دا به حدیث مدیث نه وي، لیکن اهل علم فرمایي چې دا یو اثر دی. ځان پېژندل د هغې نه وروسته بیا د رب العالمین پېژندلو. دلیل شو په دې باندې چې الله عز وجل د پېژندل هغه داسې یو سبب دی چې انسان نه بیا ښایسته اعمال صادر کړی شي او هغه دغه شانتې ووځي. یو حدیث کې راځي و د عمار بن یاسر یو قول دی، هغه فرمایي دا درې خویونه چې کله په انسان کې راجمع شو ته پوه شه په دې باندې چې د پوره ایمان راجمع کړي. یو د خپل ځان نه انصاف د هر چا سره، حتی در دې ابن قیم رحمه الله لیکلي دي او خطیب شیربیني چې کله د سړي سره به د کور کې چرګې او د هغې سره که تربیت ونه کړي ویدان د نیکانو نه دی. دویم سلام خوروله او درېیمه کله چې سړی غریب دی په دې وخت کې دا انفاق فی سبیل الله وکړي. الانصاف من نفسک دا څه معنی؟ دې دا معنی چې یو سړی دی هغه غواړي چې د آخرت زما مدح وکړي، نو الله عز وجل خوښ ګڼي چې هغه مدح هم وکړی شي. لکه څنګه چې ته پرې خوشحالېږي، یو سړی په دې باندې خوشحالېږي چې د آخرت زما اکرام وکړي، د آخرت زما تعظیم وکړي، د آخرت زما په وړاندې ادب نه کار والي، د آخرت ما له غټ غټ القاب راکړي. او که چېرته داسې واړو واړو باندې القاب ته استعمال کړي په هغې باندې خفه کېږي. دقه شانه که یو بچی دی او هغه د پلار مخالفت وکړي یا ښځه د هغه د سړي مخالفت وکړي، هغه ورباندې څومره خوشحالېږي او خفه کېږي. د خپل بچي د ښځې له دا خبره کوي چې تعالی ما په دې شي باندې امر وکړو، ته زما پورې استهزا کوي، ته ما نه پېژنې، ته دا ته دا. دقه شان الله عز وجل چې کله یو سړی دی او په یو امر باندې د رب العالمین د خوا نه دا مکلف کړی شو، عمل کې راوستو، نو ته پوه شه په دې چې الله عز وجل په دې باندې خوښېږي، او که عمل کې را نه وستو بیا الله عز وجل ورباندې خفه کېږي، هغه غوسه کېږي. دې وجې نه روایت کې دا هم راغلي چې الله عز وجل آدم علیه السلام پیدا کړی علی صورته. هلته ډېرې معناګانې دي، په صورت د آدم یا په خپل صورت یا په صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یا الته اهل علم فرمایي لکه څنګه چې انسان په خپل صفت خوشحالېږي دقه شان رب العالمین هم خوشحالېږي. یو سړی د هغه دا خوښ ګڼي چې دا زنانه دې زما خبره ومني، اگر که مریضه ولې نه هغه دې د مدح وکړي، هغه یې د ښایسته صفتونه بیان کړي، نو دقه شان الله عز وجل په دې باندې خوشحالېږي چې دا بندګان که په تکلیف کې، که په راحت کې، که په مالدارۍ کې، که په غریبۍ کې، که په خوشحالۍ کې، که په خفګان کې، چې په هر حال کې د هغه بندګي وشي. یو کس به دور مثال اته بجې تا هغه سره ټیم مقرر کړی دی او هغه تعالی په 2 بجې باندې راغی څومره خوشحالېږي، او ته وایې چې دا ده چې یو سړی د اخلاق برابر دی او نشیتم دی، نو الله رب العزت هم په دې باندې خوشحالېږي چې کله موږ په امر باندې مکلف کې موږ ورته ټول نه مخکې ځان راورسوو. خو که دې سړي چېرته ورسوالی وکړي ته په خپل نظر کې بد ګڼې، هکذا الله بیا موږ بد ګڼي. نو په دې کې انسان د خوشحالۍ حال، په دې کې انسان د غم حال، په دې کې انسان د راحت حال، په دې کې انسان د ستړیا حال. بس دا په خپله ته ګوره چې په کوم شي باندې خوشحالېږي، کوم شي باندې خفه کېږي، نو په کوم شي باندې چې رب العالمین خوشحالېږي د هغې کړنه پکار چې په کوم شي باندې غوسه کېږي د هغې نه ځان ساتل. د خپل ځان کې چې د خوشحالۍ کوم اسباب برابر کړه د رب العالمین په باره کې دا برابرېږي په طریقې اولا سره. څه مطلب؟ ستا د مدح په باره کې ته خوشحالېږي، ستا د اطاعت په باره کې ته خوشحالېږي، ستا د خدمت په باره کې ته خوشحالېږي، ستا د ادب په باره کې ته خوشحالېږي، هکذا الله عز وجل. اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې دغه طریقه د سړی ځان له قانون وګرځي. قانون چې کله قانون ځان له وګرځو نو دا به هیڅ وخت کې د رب العالمین مخالفت نه کوي. دا مقه حدیث د وجه نه چې الله عز وجل آدم پیدا کړی علی صورته، یعنی علی صفته. کله طویل چا وکړي نو په دې کې هیڅ باک نشته، بلکې صورت هم د رب العالمین شته.
په نور احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې ما الله عزوجل لیدل دی په ښه صورت د انسان په صورت د الله تعالی د په محبت کې په صورت د رب العالمین د په بغض کې په صورت د رب العالمین د په مدح کې نور صفاتونه د کمال نور په ټول شیانو کې د الله تشبیه موږ سره نشي ورکې د ځکه لیسه کمثله شی فلا تضرب لله الامثال ولم يكن له كفوا احد په تور مثال د رب العالمین محبت شته د رب العالمین بغض شته د رب العالمین غصه شته دا په صفت د انسان کې نو به دا تشبیه د هغه صفاتو دي صفاتو سره صرف په دې لفظ کې د نه په حقیقت کې امام سیوطی رحمه الله هغه به هم دغه روایت راوړی دی چې من عرف نفسه به څه ویلي دي لکه مخکې موږ دا خبره ذکر کړه اگر که په اعتبار د سند سره داسې موږ وایو چې دا صحیح حدیث نه لیکن یو اثر دی یو قول دی ابن قیم رحمه الله هم دا خبره ذکر کړې ده یو سړی د وګړي چې رب العالمین او پیژنم داغه په صفاتو کې سوچ وکړه او بعد دغه نه به انسان لا خودمره خبره ده چې انسان فقیر دی الله غنی دی انسان پانی دی رب العالمین باقی دی انسان ذلیل دی الله عز وجل عزیز عزتمند دی انسان ملکیږي رب العالمین نه ملکیږي انسان چې هغه قائم بذاته دی چې کله انسانان دغه رب العالمین قائم بذاته دی چې کله انسانان دغه دعاګانې غوړي هغه باندې خوشاليږي په خلاف د انسان خو له چې کله راشه بوختنه ته وکړي هغه باندې خپکیږي اهل علم دا خبر ذکر کړی چې انسان غافل کیږي انسان باندې نسیان راشي انسان باندې خطا راشي ډیر شنه بده باندې پټ دی په خلاف د رب العالمین یو روایت کې دا راغلی چې رجل منیر دا نقل کړی دی الله عز وجل وحی وکړه داوود علیه السلام له چې ځان او پیژنم او پیژنم هغه یې زما رب زه څنګه خپل ځان پیژنم او تا نو وحی ورته وکړه سم بده شي پیژنې چې ته ضعیفي عاجزي پناه والی او ما بده شي پیژنې چې قوی ما او بقا والی ما نو من عرف نفسه فقد عرف ربه الغرض یو سړی کو وګړي چې رب العالمین ز بالکل مستحضر کم په دې طریقه باندې کیږي چې خپل ځان په باره کې د کمال کم شي بدون تعالی وکړي چې په خوشاليږي او د نقصان چې وشي ور باندې خپکیږي د رب العالمین صفاتونه څو چند بلکې هغه ډیر اعلی د کمال راوله اغله منسوب کا هغه په خوشاليږي او د نفس د نقصان صفاتونه تلری کا غور باندې به د قشانه هغه ته کټ کا او د کمال صفاتونه ورته ثابت کا دی لوي کېږي پیژنده د رب العالمین او الله رب العزت یقین پیژنده لزمو سوس په دماغ کې په دې ژوند کې الله عز وجل را دننه کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین